بملتها شخص. آیا ملحد یو ګټور هیوادوال کیدای شي؟ د افغان دعوت رسنیز ګروپ درنو لیدونکو، تر همدې عنوان لاندې مو درته د الحاد د رد په اړه یوه ښکلې او په زړه پورې ویډیو چمتو کړې ده. ستاسو پام یې لیدلو ته رابولو. هیله دې نه وي چې د چینل په سبسکرایب او شیر کولو په دغه مبارزه کې زموږ ملګري کېدلی شئ. تصور وکړئ چې تاسو په یوه ستونزمن حالت کې یاست او یوازې یو کس دی چې کولی شي تاسو له دې حالت څخه وژغوري، مګر په دې سره به هغه ته زیان ورسیږي. دا زیان کیدای شي مادي وي یا معنوي. تاسو وګورئ چې هغه ولې دا تکلیف او ضرر قبلوي. آیا دا د هغه د مذهب له امله دی، یا د خپل ضمیر له امله، یا د هغه د اخلاقو له امله، یا ځکه چې هغه د حق په مفهوم باور لري؟ ډېر ښه. که هغه سړی په دې باور ونه لري یا په واضح ډول ووایو هغه په هېڅ شي عقیده او باور نه لري، که هغه داسې ملحد وي چې نه خدای پیژني او نه اجر او ثواب، او هغه ژوند ته ارزښت نه ورکوي او هغه بې ګټې او فایدې ګڼي چې هېڅ شی ترې نه جوړېږي. دا الحاد دی، مګر ټول ملحدان واقعا بېدینه نه دي. نو ممکن یو ملحد تاسو وژغوري که هغه له الحاد سره موافق نه وي، خو که د هغه کتاب له وینا سره موافق رښتینی ملحد وي، آیا دا ممکنه ده چې له ملحدینو څخه ټینګ او مترابطه انساني ټولنه رامنځته شي؟ یا دا چې الحاد او ټولنه دوه متضاده دي چې سره یوځای کیدای نشي؟ په سنګر کې هیڅ ملحد نشته. د 2014 میلادي کال د مې په 18 دوه څېړونکو براین وانسنګ او کریګ وینسنګ خپله څېړنه تر دې نامه لاندې آیا په خندق کې ملحدین شته خپره کړه. دوی د دویم نړیوال جنگ د 949 سرتیرو د عقیدې او باور د وضعیت ازموینه وکړه. په پایله کې دوی وموندل چې د جګړې د شدت او مرګ ته د نږدېوالي له امله په خدای باندې د معتقدو شمیر له 42 سلنه څخه 40 سلنه ته لوړ شوی دی. دې کار موږ د رښتینې پوښتنې ته اړ باسلو چې ولې او د څه لپاره ملحدین جګړه کوي. په الحادي تفکر کې لکه څنګه چې سټیفن هاوکینګ وایي د انسان نسل د منځنۍ کچې سیارې د بې ګټو خزل او کیمیاوي کثافاتو په څیر دی. له همدې امله د وجودي معنا نشتوالی د فعل هدف مبهم کوي. که یو ملحد د خپلې مبارزې لپاره دلیل ونه موندلی شي او هغه د انسانانو په اړه داسې نظر ولري، نو ولې د دوی لپاره جګړه کوي؟ له همدې امله د الحاد محقق او څېړونکی احمد حسن پوښتنه کوي. د الحاد یا اخلاقو په مورد کې موږ موندلی شو چې د نورو خلکو د بدن ځینې مادي ذرات د ملحد د بدن په ذرو باندې لومړیتوب او غوره والی لري، یا دا چې د ټپي کېدو ارزښت لري او موږ مرګ نه وایو. په همدې دلیل موږ پوهیږو چې ولې ملحدین په سنګرونو کې نشو موندلی. هېڅ شی منع نه دی. که څوک په هغه خدای ایمان نه لري چې له ده سره محاسبه کوي، نو د قبولیت په چوکاټ کې د عمل تنظیمول به هغه ته څه ګټه ورسوي؟ پرله پسې وژونکی او وحشي قاتل جیفري ډهمر خپل قتلونه او جنایتونه په لاندې کلماتو سره داسې توجیه کوي. په هر صورت دا هغه څه و چې ما فکر کاوه. زه تل په دې باور یم چې د تکامل نظریه رښتیا ده. موږ د خاورو خټو څخه راوتلي یو، نو چې کله مړه شو بیا به هېڅ شی شتون ونه لري. چې دلته د کارامازوف د ورور دوستویفسکي څرګنده وینا موږ ته داسې وړاندې کوي: که خدای نه وي نو په هغه صورت کې هر څه ته اجازه شته. د امیر ماډل د ملحد تفکر یوه کوچنۍ بیلګه ده، او که څوک د دوی له ملحد اصولو سره موافق وي، نو څه کړنې ترسره کولی شي. د دې دلیل لپاره ځینې څېړونکي استدلال کوي چې ملحدین د مادي، فلسفي او کوني یعنې کائناتي نظریاتو په نوم چې دوی پرې باور لري قتل او جرم کوي. که تاریخ ته ځیر شو، نو تر ټولو وحشتناک او ویجاړونکي جنګونه او نسل وژنې د الحاد او بېدینۍ تر بیرغ لاندې ترسره شو. دا هغه څه دي چې د نړیوالو اړیکو پروفیسور نفید شیخ یې په خپله څېړنه کې یادونه کوي، ځکه هغه وموندله چې د الحاد جنګونه د تلفاتو له حیثیته د صلیبیانو وروسته په دویمه درجه کې ځای لري. یوازې په 2000 کلونو کې د ملحدانو لخوا د وژل شوي شمیر له 100 میلیونه تر 150 میلیونو پورې اټکل شوی دی. ډاروین د الحاد دغه تشدد په لاندې ډول توجیه کړی:
هغه څوک چې په خدای باور نه لري یوازې د هغو موخو او غوښتنو پیروي کوي چې د خپل ژوند لپاره یې غوره ګڼي او بیا هغه د خپل ځان لپاره قانون ټاکي. په داسې حال کې چې د ډاروین په ارتقایي نظام کې انسان د امیب په څیر دی چې نه ازادي لري او نه اخلاقي مسؤلیت. پر ځای د هغه ارتقایي اخلاق باید نسبي وي، لکه څرنګه چې سیونیست ډارویني طبیب میکس نوردیو لخوا یادونه شوې ده. دا همغه نسبیت دی چې پایښت یوازې د ځواکمنو لپاره دی. ایډیا او نظریه یې په یو ارتقایي دین بدل کړی دی چې خلک پکې تباه او سوځول کیږي. دې کار د تاریخ فیلسوف ریچارډ ویکارډ دې ته وهڅاوه چې د دې څرګندونه وکړي چې هټلر اصلاً په نظامي یونیفورم کې پرته له ډاروینه بل څه نه و. په هر حال د یو ملت د فرد په توګه باید د ملحد اخلاق تل تر پوښتنې لاندې وي. د اخلاقي مراجعو نشتوالی د ټولنې د ټولو غړو لپاره ګواښ دی. شاید د هغه څه دي چې ټولنې واقعاً ورسره مخ د ټولنې په څنډه کې. په یوې سروې کې امریکایي څېړونکي او محقق جویل ګیرویس وپوښتل که چیرې یو څوک خپل موټر د سړک په غاړه د پارک شوي موټر سره ټکر کړي او پرته له دې چې د ټکر شوي موټر مالک سره د خپلې بیمې معلومات درج کړي او له هغه ځایه لاړ شي، نو د دې سړي د عقیدې په اړه تاسو اټکل څه دی؟ د ځوابونو له موندلو وروسته دا څرګنده شوه چې اکثریت په دې باور وو چې تورن کس یو ملحد یا جنسي تېری کوونکی دی. دا ډېره ناشونې ده چې دا سړی یو عیسوي یا مسلمان وي. خو هغه په دې پوښتنې اکتفا ونه کړه، بلکې هغه له ګډونوالو څخه وپوښتل چې د یو شخص د الحاد اغیز د هغه د کار په استخدام کې څه اغیز لري. بیا له دوی څخه وغوښتل شول چې یو ملحد نوماند او بل مذهبي نوماند د داسې دندې لپاره غوره کړي چې په هغه کې پر ځان د اعتماد لوړې یا ټیټې درجې ته اړتیا وي. نو دا څرګنده شوه چې مذهبي خلکو ډېر د هغې دندې غوښتنه کړې وه چې د لوړې کچې باور ته پکې اړتیا وه. دا په داسې حال کې ده چې کومې دندې چې د ایمان اړتیا پکې لږه وه د ملحدو کاندیدانو په برخه شوه. دا نظر یوازې د عقیده لرونکو ګډونوالو څخه نه دی راټول شوی. تر ټولو د حیرانتیا خبره خو دا وه چې ځینو بېطرفو کسانو هم ورته نظر درلود. هغوی په ملحدانو باور نه درلود. جفري د دې نظر په تاییدولو سره وویل خلک په دې باور دي چې کله پوه شي چې خدای د دوی عملونه ګوري، نو بیا دوی خپل عملونه په سمه توګه ترسره کوي. دې کار امریکایي لیکوال ډیزي ګریوال دې ته وهڅاوه چې په یوه خپرې شوې مقاله کې بیا ځلې د جفري د وینا یادونه وکړي. موږ په ملحدانو باور نه لرو، کوم چې په غیر مستقیم ډول د ویلي ولسن د مطالعې پایله تاییدوي چې د امریکا په مختلفو ټولنیزو ډلو کې غیر مذهبي ډلو د نفرت 9.6% ترلاسه کړې ده. احمد حسن دا خبره ځکه وکړه چې د ثواب نشتوالی د ملحدانو لپاره عقلي او اخلاقي سرچینه ده چې د یو شخص پوهه او اخلاقي تمامیت تر پوښتنې لاندې راولي. بیا هغه دا مثال راولي چې کله یو ملحد د شاهدۍ لپاره محکمې ته ځي، نو هغه به څنګه خپلو خبرو ته د اخلاقي اعتبار ورکولو قسم کوي. قاصي په کوم اکثره ملحدین د ضمیر تر کنټرول لاندې راولي. مشهور او معاصر فیلسوف جان لاک وایي هغه څوک چې د خدای له شتون څخه انکار کوي د باور او تحمل وړ نه دی، ځکه ژمنې، تړونونه او قسمونه د ملحدینو لپاره د انساني ټولنې د تړاو په لحاظ هیڅ اهمیت او ارزښت نه لري. له خدای څخه انکار که څه هم فکرا وي هر څه تباه او بربادوي. دا حالت موږ ته په ملت کې د یو فرد په توګه د ملحد انځور څرګندوي، یا په هیواد کې د یو هیوادوال، حتی که هغه سوله ییز او اخلاقي هم وي. الحاد او بېدیني دوی د لوړ ارزښت په خاطر له سرښندنې او قربانۍ څخه منع کوي. دوی حتی په وجود کې ډېر ارزښت نه ګوري. له دې وروسته هغه له هر ډول اخلاقي قواعدو څخه بې برخې دی چې انسانیت له اخلاقي فساد څخه خلاصولی شي. په اصل کې مادي فلسفې په دې کې شرم نه کوي چې هغه د یو کوچني حیوان په توګه بې هدفه معرفي کړي د داسې نظام تر چتر لاندې. آیا څوک فکر کوي چې انسان به ژوندی پاتې شي او کومه انساني ټولنه دوی مني چې ځانونه د ذرو یعنې اتومونو څخه جوړ څیز ګڼي؟